الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد يقينا استاد رب نیوکا او گرفت دیر سخت ان بطش ربک لشدید. دا آیت کریمه دا پیغام لري چې انسان او هغه سرکش انسان او هغه ظالم انسان او هغه طواغیت باید په پام کې ولري چې کنن ورځ هغوی ته څه مهلت ورکړل شوی دی، باید دوی په دې خیال کې مبتلا نشي، په دې زعم کې مبتلا نه اوسیږي چې د دوی د نیولو او د گرفتاری ورځ به نه رارسیږي. هرو به دوی ظالمان به د ظلم نتیجه ویني، طغات او مستکبرین به د طغیان او استکبار نتیجه ویني، او الله رب العالمین به دوی په خپل گرفت کې رانیسي. خو باید په پام کې ولري چې دا عادي گرفت نه دی، ستا د پروردګار گرفت او نیوکه دا نو ډیره شدیده او سخته ده. هر ظالم او هر جابر باید خپل انجام ته متوجه اوسیږي او دغه ننني فرصت نه په استفاده خپل رشد ته رجوع وکړي او د الله رب العالمین دغه فرصت نه چې د توبې دروازه خلاصه کړې ده دینه استفاده وکړي. کنینو ان بطش ربک لشدید. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.